بازار کې دومه معامله خطرناکه معامله د سود معامله شروع دا واورئ که د چا یو انډیوال پاختوي یا یې قریب پاختوي یا یې دوست پاختوي د خدای ریو ته وګورئ دا لنګوټې ریو ته په کومه علاقه کې چې سود وي هغه علاقه ته د الله عذاب مباح دی د الله عذاب ته دعوت ورکول دی د حدیث په کومه علاقه کې چې زنایي په کومه علاقه کې چې سود وي او خلک غږ نه ورته کوي دا برای راست د خدای و عذاب ته دعوت دی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي اووه دانې داسې ګناوې دي موبقات ورته وایي چې الله پاک جل جلاله یې نه بخښي الا یې چې دی توبه وباسي د مسلمان حق ادا کړي په هغه کې اول کس هغه سړی دی چې سود خوري نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي وایي د معراج په ورځ باندې په شپه باندې چې کله زه ولاړم د الله تبارک وتعالی ملاقات هلته ماته د جنت او د جهنم دیدار په ما وسو جهنم پخوا مې یو ولیدي یو غټ تالاب دی دا د وینو ډک دی په مابینځ کې یو کس ولاړ دی د غاړې ډوب دی په دا وینو کې خپله یې داسې نیولې سره وایي دی کوشش کوي په دا وینو کې را روان د تالا وژي ته رارسېږي ځان خېږي دلته یو سړی ورته ولاړ دی داسې ډبره ورسره چې دا ورته کش کړي دا مخ یې سره ورګډ واټ پرته خپل ځای ته ورسېږي بیا راسي بیا ورسي بیا راسي ما فرشتې ته وویل دا څوک دی وایي دا په دنیا کې سود خوره دی هغه چې سود یې کوي چا ته بیا پور ورکړي بل کال څو راکوي سود هم د شایم سود چې ته وایي دا زده کوي دوهمه ګناه یو وار بې دا ګناه وي در وشه حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود درو اویا ګناوې دي خطرناکې ګناوې دي درو اویا ګناوې یوه کمه ګناه دا ده لکه سړی چې خپلې مور سره زنا کوي دا روایت دی زما د خوله ماته سي چې زه د ځانه وایم د الله رسول وایي 73 درو اویا ګناوې دي د سود درو اویا ګناوې دي خطرناکې ګناوې دي په دې کې چې کمه ګناه دا ده لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي علیاذ بالله لعن الله ورسوله على آکل الربا الله او د الله رسول لعنت ویلی دی پر هغه کس چې سود خوري دا یې څلور او پنځم اخر خطرناکه دا دی اعظم عند الله تعالی سود خوړل الله تبارک وتعالی څخه دومره خطرناکه ده حدیث کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام وایي سړی درود یې شوارې د مسلمانې ښځې سره زنا وکړي دونې ګناه نه لري لکه یوازې سود دا رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی دا موږ د ځانه نه وایو نو زموږ معاشره څونه باخته ده یوازې راسه راپی مارکېټ دلته راسه موږ څه لارې غواړي دا ډالر د نن ورځې د بازار ریټ 300 کالدارې دي د یې د یوې هفتې په پور باندې په 310 روپۍ ورکوي دا حرام دي دا چا درته وایي چې جایز دي وایي موږ ته یو ملا فتوا راکړې دي دا رقم یو کرایه ملایان پیدا کړي به بیا فتوا وکړي ته علماو ته ورسه ته مفتیانو ته تحقیق وکړه د نن څخه یو نیم کال در مخه جنوبي کندهار فقهي مجلس موږ اویا علماو پر دې باندې متفقه فتوا ایستلې چې دا ناجایز دي لیکن دا خلک ولې نه اوري تا ته دین نه دی بیان شوی تو قرآن ته به دې خبره چې دا مثلا ناجایز ده که د 100 روپو په عوض کې سود چې ته وایي سود دا دی یو سود ازدا کې دا غنم دی دا هم غنم دی دا زما د لږ ښه غنم دی ښه تخم دی دا ستا د کمزوري دی زه به زما دا ښه غنم ورت منه درکړم ته دا ستا د یو منه راکړه دا سود دی غنم جنس یو دی یو غنم به په بل غنم که په صفاتو کې فرق هغه ته تفاوت نه وایي کېږي وربش جواري د جواري سره هر شي سره زر د سره زر سره دا بعض د سره زر دکانو ته چې ورسې ستا زر وتلې او وایي چې دا دونې دي دا هغه سره مقایسه یې زیات پیسې د صافې د سود دی که دا جلا وایي چې دا د صنعت د جوړ په وجه باندې دا د جوړ پیسې واخلي د سره زر په یوازې کې نه د جوړ پیسې واخلي بیا پروا نه لري او بازار کې یو مسکین دی غریب راغلی زما شمسي بازار کې ماته سوې ده ته یې راکړه په پورې در کوم سید دا معاملې شروع دي د بازار ته ورسه د درو میاشتې په پورې در کوم 10 دانې شمسي یوسه ویې لګو چې پیسې دې ماته پیسې را که دې د درو میاشتې څخه یوه ورځ واړول 20,000 روپۍ به زیاتې راکوي دا ته سود وایي دا د مور سره په زنا اخته دی درته ماته وګوري شکل یې لنګوټه یې ږیره یې مسجد په اول صف کې ولاړ دی سړی وایي پر لاس مې بیعت کړی وی هلته دې په دغه ګناه اخته دی مکوې عزت الله تبارک دوایم زموږ چې نن کار خراب دی په ژوند کې مې اطمینان او سکون نشته ځوانان ځان پانسي کوي سپین ږیري مې ملایان ته په ژړا را روان دي واحد حل د دې دا دی حلال روزي وګټه بس حلال او دا خبره د خولې وباسي چې په حلال کې ګټه نشته که چا دا وکړل دا پر خپل رب باندې بدګمانه دي دا سړی ما د ټول علامه ابن قیم رحم الله وایي الله تبارک وتعالی دې موږ ته د حلال رزق ګټلو توفیق راکړي خدای دې زموږ اولاد را صالح کړي پروردګار عالم دې زموږ نوی نسل را صالح کړي الله دې زموږ تجاران
زموږ کاروباریان، زموږ د دنیا چې زموږ د معاشرې چې کوم ماړه خلک دي، الله تبارک وتعالی دې هغوی ته هدایت وکړي، الله دې هغوی صالح کړي. پروردګار عالم دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله واخر دعوانا.